السلام علیکم ګرانو مینوالو د جنسي زده کړې چینل ته اخر غلاست امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ نن در سره د څلورو وژونکو ناروغیو په اړه بحث کوم چې د جنسي اړیکو له امله منځته راځي هیله کوم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنګړي نشان ووهئ د ښځې او میړه ترمنځ د جنسي اړیکو ترسره کول د اسلام په مبارک دین کې او همدا ډول د اوسني طب او روغتیا کې د پاملرنې وړ اهمیت لري هر کله چې د ښځې او میړه ترمنځ په بې پروا ډول جنسي اړیکې ترسره شي نو د امکان شته چې په کم وخت کې د دواړو د ښځې او خاوند د مرګ سبب شي په دې نوي عصر کې د ټکنالوژي او صنعت په ودې سره مختلفې ناروغۍ او ویروسونه منځته راغلي او همدا ډول د نړۍ د انسانانو ترمنځ د جنسي اړیکو له امله دغه ناروغي او ویروسونه د نړۍ له یوې برخې څخه بلې ته لیږدول کیږي ساري ناروغۍ په بېلابېلو لارو له ناروغ کس څخه جوړ کس ته انتقالیږي چې د انتقال یو لامل یې غیر روغتیایي او پرته له احتیاط څخه جنسي اړیکې نیول هم دي هغه څلور عامې ناروغۍ درته په دې ویډیو کې په ګوته کوم چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته د جنسي اړیکو د ترسره کولو له وجې منځته راځي اول کلامیډیا په دې ناروغۍ ځوان کسان نارینه او ښځینه اخته کیدی شي کلامیډیا بکتریا په اساس تناسلي سیستم ته تر برید لاندې نیسي کلامیډیا ټراکومیټیز بکتریا په اساس تناسلي سیستم تر برید لاندې نیسي کلامیډیا په ښځو کې څرګندې نښانې نه لري خو په نارینهو کې د ادرارو په ټیوب کې له یو وخت وروسته نښې راښکاره کیږي کلامیډیا په نارینهو کې د سپرم کڅوړې میکروبي کوي او که درملنه یې ترسره نشي نو د جنسي اړیکو په پایله کې میرمنې ته هم لیږدول کیږي کلامیډیا په لومړیو کې د تناسلي سیستم له منځه وړي او د وخت په تیریدو سره د انسان ژوند هم ګواښي دویم سوزک د تناسلي سیستم مشهوره ناروغي ده دغه ناروغي په ښځه او خاوند دواړو کې منځته راځي د سوزک لومړنۍ نښې د ادرارو کولو په وخت کې خارښت او سوځېدل دي چې وروسته له ادرارو سره وینه هم ملګري وي د سوزک منځته راوړونکې بکتریا د نیسیریا په نوم یادېږي کله چې ښځه او خاوند په سوزک اخته شي نو لومړی اغېز یې په تناسلي سیستم وي چې وروسته یې اغېز په مقعد مرۍ او د وجود په نورو برخو کې هم راښکاره کیږي د سوزک له اوږدوالي وروسته بله نښه یې د بندونو درد یا جوینټ پین دی د یادونې وړ ده چې د سوزک د کلامیډیا او کلامیډیا بیا د سوزک لپاره لار پرانیزي د یوې ناروغۍ په شتون کې بله په اسانۍ سره خپل فعالیت زیاتولی شي دریم تریکومونا لومړی نښې نه لري خو د وخت په تیریدو سره له تناسلي الو څخه سپین رنګ او زیړ رنګه میکروبي ماده بهیږي تریکومونا د تناسلي سیستم د ټپ یا زخمي کېدو لامل کیږي او د درملنې وروستۍ لاره یې خو په لومړیو وختونو کې د انټي بایوټیک په وسیله یې درملنه اسانه ده څلورم هیپاټایټس ناروغي دوه ډولونه لري چې د هپاټایټ بی او هپاټایټ سی په نومونو یادېږي هپاټایټ د تناسلي سیستم ناروغي ده او د جنسي اړیکو د ټینګولو له امله منځته راځي خو مستقیم اغېزې بیا په ځیګر باندې دی هپاټایټ بی ویروس او هپاټایټ سی ویروس د جنسي اړیکو څخه پرته د وینې په ورکولو سره هم بل کس ته انتقالیږي هپاټایټ بی ویروس د جنسي اړیکو او یا د وینې د ورکړې له امله رامنځته شي نو اغېزې په ځیګر باندې وي چې د نه درملنې له امله د ځیګر سرطان رامنځته کوي او د مرګ سبب کیږي د هپاټایټ په اړه د اندېښنې خبره دا ده چې تر ډیره یې نښانې نه ښکاري خو که یو ځل اغېز ډیر شي نو بیا یې درملنې لارې چارې هم ناشونې دي دغه ناروغۍ په لومړنیو پړاوونو کې په اسانۍ سره انټي بایوټیک درملو په وسیله له منځه تللی شي خو د وخت په تیریدو او د ناروغۍ په اړه یې بې پروایي دغه ناروغۍ جدي کوي چې بیا یې درملنه مشکله او بیا سړی د مرګ تر پولو رسوي هغه ډاکټر چې د تناسلي سیستم د ناروغیو درملنه کوي د یورولوژیست په نوم یادېږي نو هر کله چې په تناسلي سیستم کې د ګډوډۍ نښانې ولیدل شي نو لومړی باید د جنسي اړیکو له ترسره کولو ډډه وشي او وروسته پرته له دې چې د شرم احساس وکړي د تناسلي ناروغیو له متخصص ډاکټر سره باید مشوره وکړي او ناروغي تر درملنې لاندې ونیول شي